دا خلک د خوست ولایت په مرکز کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اعتراض راټول شوي. اعتراض کوونکو چې د وژل شویو قربانیانو عکسونه په لاسونو کې وو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. جابر ریاست لخوا زموږ پر ماشومانو ښځو او خویندو بمبار شوی و. په ټوله کې خوستي ولسونه راپورته شوي وو. په نړیوالو غږ وکړ چې په پاکستان اقتصادي او ټولنیز بندیزونه ولګوي تر څو د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. په همدغه خاطر خوستي ولسونو شعار ورکړو چې په سوله ییز ډول هماهنګي وشي. که هماهنګي ونه شي ځوانان چوپ نه پاتې کېږي، د دوی پر وړاندې غبرګون ښیي. دغه اعتراض کوونکي وایي چې د پاکستان پر وړاندې به له طالبانو ملاتړ کوي. ځواب د نوک ځواب په سوک ورکړی دی. دغه سره په څنګ کې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. د پاکستان ځواکونو د ډسمبر د 24 په ماښام د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پر 4 سیمو هوایي بریدونه وکړل. د طالبانو او د سیمې د خلکو په وینا د پاکستان په دغو بریدونو کې نیږدې 50 کسان چې ډیره یې ښځې او ماشومان ووژل شو. له دغه برید 3 ورځې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په سرحدي سیمو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کړي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې په سرحد کې د ځوابي عملیاتو پخلی کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ سرحدي نښتې زیاتې شوي دي. راپورونه وایي چې په دغو نښتو کې یو شمېر پاکستاني سرحدي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.